السلام علیکم کوچنی اتلانو زمونږ د کوچنی اتلانو چینل ته په خیر راغلی. زما نوم نعمان حیات دی او زما نوم عدنان حیات دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د پاکوالي د آداب په باره کې خبرې وکړو. هیله لرم چې تاسو موږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه نعمانه. آداب ډېر ښه شی ده، لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو حدیث کې چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. ډیره زیاته مننه. زه به راځئ چې د ایمان پاکوالی آداب شروع کړو. د ایمان پاکوالی اول آداب دا دی چې کله تاسو له خوب نه راجګ شئ باید لاسونه پاک ومینځئ، له دې نه مخکې چې تاسو په کوم لوښو کې ووهئ، ځکه چې تاسو څه پوهېږئ چې تاسو لاس شپې چیرته و. ماشاءالله نعمانه. او دریم آداب دا دی چې کله موږ په لامباجي کې امتیازي کولو نه پرته وکئ او ویې نه کوئ هېڅکله هم. ډیره زیاته مننه. او بل آداب دا دی چې کله تاسو قضای حاجت کوئ باید مخ او شام باید قبلې ته نه وي، ځکه چې قبلې ته موږ صرف لمونځ کوو. او بل دا دی چې کله موږ قضای حاجت نه فارغ سو بیا به موږ استنجا کوو، یا په اوبو باندې او یا په تشناب کاغذ باندې. ډیره زیاته مننه. او بل آداب دا دی چې کله تاسو استنجا وکړله باید لاسونه پاک په صابون باندې ومینځئ، ځکه په هغې باندې کیدای شي کوم میکروب وي. او بل دا ده چې کله په لارې کې ویالې کې او یا سوري کې قضای حاجت ونه کوئ، ځکه چې شاید بل مسلمان ورسره په عذاب شي. ډیره زیاته مننه. او د نن لپاره اخرنی آداب دا دی چې کله تاسو پوهیږئ چې چیرته تاسو قضای حاجت کوئ او تاسو څاڅکي درغورځېږي نو تاسو باید پوه شئ او هماغلته استنجا ونه کوئ. او چې تاسو هغلته استنجا ونه کړله نور به تاسو کالي بې المازه نه شي. ډېره زیاته مننه کوچني اتلانو. اوس موږ ویډیو اخر ځای ده. زیاته مننه یې موږ ویډیو کتلو لپاره لایک سبسکرایب او شیر کوئ. او که تاسو غواړئ زموږ سوشل میډیا وګورئ، زموږ سوشل میډیا په ډسکرپشن کې. او ډیره زیاته مننه. دا ویډیو خپل دوستانو سره شیر کړئ. تر بل وخته پورې آباد اوسئ. خدای په امان.